دا اصلا د پښتورګو د تیږو په هکله باندې ډېر مختصر او کنسایز معلومات دي. د هغې زمانې نه چې د بشریت تاریخ لیکل شوی دی د هغې سره سم په تاریخ کې دا هم راغلی دي چې د انسان په وجود په مختلفو برخو کې تیږې هم پیدا شوي دي. دا تاریخ راوړي دي. په تیرو زمانو کې او حتی اوس هم په وروسته پاتې هیوادونو کې د انسانانو په مثانو کې تیږې پیدا کیږي، لیکن په پرمختللي هیوادونو کې او حتی په وروسته پاتې هیوادونو کې اوس هم اکثره تیږې د بولي تناسلي سیستم په پورتنۍ برخه کې چې پښتورګي ورته وایي دې ځای کې پیدا کیږي، دلته جوړیږي. یو انسان زمونږ او ستاسو په منځ کې چېرته د سلو انسانانو په منځ کې د 10 نه تر 15% انسانان د دې ریسک موجود دی چې دوی په خپل وجود کې تیږې پیدا کړي. ښځینه دي باید خوشحاله اوسیږي چې دوی کې د پښتورګو مثانې تیږې نسبتا د نارینهو نه کمې پیدا کړي. تیږې د انسان په پښتورګو کې ولې پیدا کیږي؟ ډېر زیات علتونه لري، خصوصا هغه کسان چې په ګرمو منطقو کې اوسیږي دوی د وطن زیات مایعات د لاسه ورکوي، وینه یې کنسنټریټډ کیږي نو په پښتورګو کې تیږې پیدا کیږي. او ځینې خصوصا ځینې داسې وظیفې دي چې هغه هم د پښتورګو د تیږو جوړولو ته د انسان رسک ورزیاتوي که نه، چې هغې کې هم هغه اشپزان دي او انجینیرینګ دای کې کار کوي. او مخکې شعر تاسو ته وویلې چې هغه کسان چې د هغوی وجود ډېر غټ وي، باډي ماس انډیکس ډېر لوړ وي، ډېر زیات چاغ وي، هغوی کې د زړه ناروغۍ پیدا کېږي، لیکن په دغسې کسانو کې د پښتورګو تیږې هم زیاتې وي. ځینې ناروغۍ دي چې انسان د پښتورګو تیږو د جوړولو دپاره یو داسې یو حالت رامنځته کیږي چې په هغوی کې د پښتورګو تیږې پیدا کیږي چې هغې یوه ناروغۍ د تایرویډ شاته، تایرویډ یوه غده ده چې دلته واقعیت لري دې شاته، ځینې وړې نورې غدې دي، دا کله کله په وجود کې داسې هورمونونه افرازوي چې په وجود کې کلشیم لوړیږي نو تیږې هم په بدن کې زیاتې جوړیږي. هغه کسان چې ډېرې ریډ میټ خوري، یعنی د پسه غوښه ډېره خوري یا د غوایي غوښه ډېره خوري، د هغوی په وجود کې یوریک اسید زیات پیدا کېږي نو هغوی کې هم تیږې زیات پیدا کېږي. هغه کسان چې د کولمو ناروغۍ ولري او ځینې هغه کسان چې دي چې په ارثي ډول د هغوی په وجود کې سیټریټ یوه ماده ده چې د پښتورګو د تیږو څخه مخنیوی کوي، دا کمه وي نو په دوی کې هم پښتورګو تیږې پیدا کېږي. د ټولو نه مهم شی دا دی چې زما دغه د ټاک مهمه موضوع دا ده چې باید موږ په تاسو په دې پوه شو چې د پښتورګو درد څه شی دی، د پښتورګو تیږې کم اعراض او علایم رامنځته کوي. که چیرته په یو انسان کې د پښتورګو تیږه موجوده وي د ټولو نه غټه علامه یې درد دی، او درد یې په لوین کې موجود، یعنی په دغه منطقه کې چې موږ تاسو ورته پښتو کې ورته زموږ په اصطلاح تشی وي، په تشي کې درد وي. کله کله د دوی څخه په ادرار کې تشو میتیازو کې وینه هم موجوده وي. دغه درد په ټیپیکل ډول سره دا د 3 نه 4 ساعتو یا 6 ساعتو پورې دوام کوي او بیا له منځه ځي. کله کله درد ډېر زیات شدید وي او که چیرته یې پښتورګي بند کړلو نو بیا په دغه حالت کې انسان په وجود کې میکروب هم رامنځته کېږي چې دا ډېر شدید حالت دی او کله کله په شدیدو حالاتو کې دا د مړینې سبب هم کېږي. که چیرته مونږ او تاسو یو ناروغ یا په خپل ځان باندې دا اشتباه ولرو چې زمونږ په وجود کې پښتورګو تیږه ده یا کیدای شي زما خپلوان د پښتورګو ناروغي ولري یا تیږه ولري، نو باید چیرته لاړ شي؟ یا جی پي ته لاړ شي که شفاخانې ته لاړ شي. ډاکټر صاحب عبدالله مخکې مونږ ته ډېر ښه د هغې وښودلو او د هغه په سلایډ کې یو شی دا و که چیرته یو سړي ته سټمک پینز وي، سټمک پین دا یو جنرل پین دی، یعنی ابډامینل پین وي، دا
د خېټې درد وي او که دا درد ډیر شدید وي باید سړی شفاخانې ته لاړ شي جي پي ته لاړ نه شي واکین سنټر ته لاړ نه شي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده ځکه د پښتورګو د تیږې درد چې دی دا ډیر زیات شدید دی. دا دومره شدید وي که چېرته درد سړی د 1 نه تر 10 پورې ګریډ کړي نو دا کیدای شي هماغه 10 وي. نو په داسې حالاتو کې دا ضرور نه ده چې موږ تاسو لاړ شو جي پي ته ځکه تاسو د هغه وخت هم ضایع کوئ خپل وخت هم ضایع کوئ. مستقیما شفاخانې ته لاړ شئ ځکه په جي پي سره په د هغې په سرجري کې داسې شی نشته چې تاسو سره مرسته وکړي. که چیرته ستاسو ډاکټر په دې اشتباه ولري چې تاسو ته د پښتورګو تیږه ده نو د ټولو نه عمده معاینه چې تاسو ته کوي لومړی خو تاسو ته د وینې معاینه کوي بیا وروسته چې دی سی ټي سکن کوي. په سی ټي سکن کې معلومیږي چې ستاسو د پښتورګو په کومه برخه کې تیږه ده او د دې تیږې تداوي په بیا د هغې پورې اړه لري چې د دې تیږې اندازه څومره ده په کومه برخه کې ده آیا دا تیږه د دوا سره وځي او که نه او یا د کومې جراحي عملیې ته ضرورت لري. اکثره تیږې چې دي شدیدي دا چې ډېر شدید درد پیدا کوي دا ډېرې وړې وي دا د 5 نه 6 ملي مترو یا 2 ملي مترو پورې وي. دغه تیږې که تاسو مایع ډېر زیات وڅښئ او ډېر زیات اکټیو اوسېږئ په خپله ستاسو بدن نه وځي. که چیرته تیږه ډېره غټه وي نو د هغې درد هم کم وي. د غټې تیږې درد کم وي لیکن د وړې تیږې درد ډېر زیات وي. او خو کله کله تیږه داسې حالت رامنځته کوي چې پښتورګي بند کړي چې پښتورګي بند کړي دا یو ایمرجنسي حالت دی. نو په داسې وخت کې باید ډاکټر مریض عملیات خانې ته د 4 ساعتو په منځ کې بوځي تر څو دغه تیږه لرې کړي او د پښتورګي بلاکیج له منځه ویوسي. که چیرته دا ونه وړل شو میکروب په ټول وجود کې خپریږي او کیدای شي د پښتورګي فیل شي. نو دا ډیره ضرور ده چې کوم وخت کې په تاسو باندې د پښتورګو درد راشي مستقیما شفاخانې ته لاړ شئ چې هلته تاسو ته سی ټي سکن وکړي او معلومات وشي چې تیږه په کوم ځای کې ده او په کوم ځای کې نه ده. یو ډیره مهمه مسله زه غواړم چې تاسو ته ووایم اکثره خلک هغه افغانان زه په پیټربرګ کې کار کوم او هلته تقریبا داسې 400-500 افغانان اوسیږي دوی ته چې کوم وخت کې د پښتورګو تیږه پیدا شي هغه به یا 4 یا 5 یا 6 ملي متر وي موږ ورته وایو چې دا تیږه په خپله وځي دې سره کار مه لره دا پرېږده. دوی بیا لاړ شي افغانستان ته یا پاکستان ته لاړ شي او هغوی بیا غټ شکونه ورته وکړي او غټ عملیاتونه وکړي چې هغه 3 یا 4 ملي متر تیږه ته یې وباسي. نو کله هم که تاسو دلته ډاکټر وویلي چې تاسو کې 5 ملي متر یا 6 ملي متر یا 8 ملي متر تیږه ده په پښتورګي کې دا همداسې پرېږدئ یو کال 2 کال موږ د مراقبت لاندې ساتو نو د ډاکټر اډوایز ومنئ. داسې مه کوئ چې بیا پاکستان ته یا افغانستان ته یا انډیا ته لاړ شئ چې نه دلته خو ولا NHS موږ تداوي نه کوي ځکه دغه تیږې چې دي د 70 نه تر 80% پورې دغه تیږې چې دي هیڅ تداوي ته ضرورت نه لري. او که تاسو زما په دغې ټول 10 منټو ټاک نه چې دغه یو ټیک هوم میسج ویسئ هغه دا هغه تیږه چې د 1 سانتي متر نه ښکته وي او په پښتورګو کې بلاکیج رامنځته نه کړي دغه تیږه چې ده تداوی ته ضرورت نه لري. د دې تیږې د په خپله پاس کېدلو امکان د 70 نه تر 80% پورې دی. نو ډېرې اوبه څښئ اکټیو اوسیږئ او ریډ میټ کم کوئ او لبنیات کم کوئ یعنی ډایري پروډکټس دا کم کوئ خپله سړی ښه کیږي. مننه.